نه مهمه تو به نفع کوری به هیچ زمان نفع کوری تا در زیاد زده شوی بران هم را بسیز کوری که برو هنده جا بچی تجربه کنه هبز دو کوچنند پلارت کار ملوشینو همه هبه درته پاهو دا پخوا زمانی کیسه ده. په یو کوچني کلی کې یو غریب سړی اوسېدو. د هغه نوم عبدالله. عبدالله ډېر غریب و، خو زړه د سرو زرو نه هم قیمتي و. رمضان مبارک میاشت راغله. کلی ټول خلک روژې نیولې، خو عبدالله هره ورځ یو فکر کو. نن به روژه څنګه ماتو؟ ځکه د هغه په کور کې اکثره وخت یوازې یوه وچه ډوډۍ وه. د هغه شخې زرینه او دوه کوچني ماشومان ورسره اوسېدل. یوه ماښام د روژې وخت نږدې شوی و. د کلي له هر کور نه د خوړو خوشبويي راتله. چرګان پخېدل، وریجې تیارېدې او خلک د روژه ماتي دسترخوانونه برابرول. یا سریه نان هو په کور کې چې نشته صرف د یو وچې ډوډۍ ده او د افطار وخت هم نجدي. زه حاضر هستم با در روژه ماتي کو زهونن هم کرد تلام و روژه دا و کرونه نیشته. زه به سریه زه به دعا کوم چې الله تا ته صبر کار درکړي. تاسو صبر وکړئ. الله ډېر مهربان ذات دی. او په همدې شان دا دواړه ښځه او خاوند خپله روژه په یوې وچې ډوډۍ ماته کړه. بل طرف ته د همدې کلي یو شتمن سړی هم اوسېده چې نوم یې حاجي کریم و. حاجي کریم ډېر مالدار او شتمن انسان و. د هغه په لوی کور کې به هره وخت د روژه ماتۍ لپاره لوی دسترخوانونه تیارېدل او ډول خوندور خواړه به پکې ایښودل کېدل. یوه وخت هغه له خپلو دوستانو سره ناست و او په ډېر فخر یې هغوی ته خبرې کولې. وګورئ زما د روژه ماتي دسترخوان وګورئ. حاجي صاحب، یا تاسو کوله یو غریب ته هم روژه ماتي ورکړې دي که نه؟ غریبان دې خپل کار کوي. ماته الله ما د غریبانو لپاره نه دی راکړي. حاجي کریم ډېر مغروره انسان و او د غریبانو سره به یې هیڅ مرسته او امداد نه کاوه. او بل طرف ته عبدالله روژه په هوله د کار په لټه کې ګرځېده څوک ورته کوم کار ورکړي. السلام علیکم روژانه. تاسو سره چی کار شده؟ نه بچی کار خو نشته، کارونه ډېر خراب شوي دي د نن سبا. السلام علیکم روژانه. که تاسو سره چی کار وای نو ماته یې راکړئ. هر څه په نیمه بیا دفتر کوم. عبدالله داسې یو دوکان ته ورځي چې د روژه ماتي وخت نږدې و، خو څوک هم ورسره کار ورنه کړ. نو عبدالله ستړی او خپه کور ته روان شو. په لاره کې یو کس ولید چې د هغه مرسته وکړه او ورته د کار لار وښوده. بچی مسله خو ډېر کار نشته، خو بس د سیماتو د یوسف بچی د دولته کورته درناکې او پیسې به درکړم. او داسې عبدالله د سیماټو هغه بوجي د هغه کس کور ته ورسوله او هغه ورته پیسې ورکړې. عبدالله ډېر په خوشحالۍ کور ته روان و او په لار کې یو څو غلګران روتول. هلکه د پیسې لکهګانې د سر درده خوړوم. د عبدالله نه غلاګرو پیسې واخستې او هغه ډېر خفه کور ته راغی. یا سریه د توالین دومره هفته چې چل شوی دی متو وکنه. هزینان مصرف 15 روپیه مزدوری اوکا او اگمرانه لگرانو وکسته. زهر د سریه ما هفته کی گا الله د هر سوینی که زما منی حاجی سب تواشا. هگه هو دیر مغرور انسان دی. هو جه چه تریشه چینو ور بشرم. او دغه شان عبدالله د حاجي کریم کور ته روان و چې اتفاقاً په لار کې یو بوړه سړی ورته ورشي او هغه ته پوښتنه وکړي. بچی پرون راسې مې سنده خوړلې د الله په نه مسله ښه تیر وکړه. ما سره هوده یو چه روټي ده. بس والا نو بابا. بچی الله دې هر څه تا خو یو ته بوس مې درنه کولګه خفاتی دی نه. تا خو در انساني بچی خدا ته تو ما خفولې. او د دې نه پس عبدالله ورته ټول قصه وکړل. بابا د عبدالله خبرې واورېدلې او ډېر خفه شو او د هغه ځای نه لاړه. السلام علیکم حاجي صاحب. ما وایي چې روژه هم د کارونه لا خراب شوي دي که تاسو ماته یو 50,000 روپۍ قرض راکړئ نو ډېر به ښه وي. مسله د غریبانو لپاره پیسې نشته ولې الله ماته پیسې ستاسو لپاره راکړي دي چې او هماغه شان حاجي کریم عبدالله ته پیسې ورنه کړې او عبدالله ډېر خفه کور ته روان شو. ولې سریه حاجي کریم صدرنکه؟ نشه چې هغه خو زما ډېره بې عزتي وکړه. بس زه به دا وایم چې د غریب سړي سره صرف الله مرسته کولی شي. د عبدالله د خولې نه دا خبره لا نه ووتلې چې وره وټکېده او عبدالله بهر ووت.
السلام علیکم بچي څنګه ماته پته و چې ته لږ غریبي نو ځکه مې د تا د لاشان سودا راوړې او د 2 روپۍ هم واخله. علیکم سلام بابا ستا ډېره مننه یقینا چې هغه رب په خپلو بندګانو ډېر مهربان دی. او د هغې نه پس به عبدالله هر کار ډېر خوشحالۍ سره کاوه ځکه چې هغه ته اوس کار موندل شوی و او ګزاره یې روانه وه. او بل طرف ته حاجي کریم په یو ناروغي اخته شو، لاسونه یې فلج شوي وو او ټول مال یې نیکه خلکو ته ورکړی و. یا الله ما وبخښه او ما ته صحت راکړه بیا به غریبو خلکو سره ظلم نه کوم. عبدالله د کار نه کور ته روان و. د روژې ماتې وخت نږدې و او د ځان لپاره یې میوې راوړې وې. یا الله څوک چې هم د غریبانو سره مرسته کوي ته یې په دنیا او آخرت کې کامیاب کړه. او دغه شانې په خوشحالۍ سره روژه ماته کړه. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې موږ ته ووایئ چې راتلونکي ویډیو په کوم موضوع جوړه کړو. ډېره مننه.